محترمو ورونو، څرنګه چې په پیته کې لږ ځای پاته دی، نو به په پاته وخت کې زه و تاسې ته یو ډېر ګټور او فایدهمند تجارت در وښیم. دا داسې تجارت دی چې تاوان خو هیڅ نه کوي، د تاوان خو یې هیڅ امکان نشته او ګټه یې حتمي او ضروري ده. او دغه تجارت وخت هم نه غواړي، فقط په یوه دقیقه کې ډېره ګټه کولی شي، او دا تجارت د الله عز وجل سره دی. او د دغه بحث عنوان به داسې کښېږدو: په یوه دقیقه کې ګټور تجارتونه. مومنه وروره، تا ته دې دا معلومه وي چې دغه تجارت تا څخه هیڅ مصرف نه غواړي. دغه تجارتي او ګټور کارونه نه اودس در څخه غواړي، نه ستړیا، نه کوښښ در څخه غواړي، نه تکلیف، بلکې که ته پر پښو روان یې، که په موټر کې، که ولاړ یې او که ناست، دا تجارت کولی شي. او دغه ګټور تجارت په لاندې ډول سره کېدلی شي. ته کولی شې چې په یوه دقیقه کې 5 واره سورة الفاتحه یا د الحمدلله سورت 5 واره ووایې او تر 7000 زیاتې نیکۍ وګټې. دوهم، ته کولی شې چې په یوه دقیقه کې 15 واره سورة الاخلاص ووایې چې دغه ویل دي په ثواب کې د قرآن مجید د 5 واره ختمولو سره برابر دي. ته کولی شې چې په یوه دقیقه کې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 6 واره ووایې او ثواب یې دونه دی لکه د اسماعیل علیه السلام د اولادې څخه چې 8 ریان آزاد کړي. څلورم، ته کولی شې چې په یوه دقیقه کې سبحان الله وبحمده 100 واره ووایې او که چا دغه سبحان الله وبحمده په یوه ورځ کې 100 واره وویل، د هغې ورځې ټول ګناهونه وربخښل کېږي، که څه هم دا ګناهونه یې دونه وي لکه د دریاب ډک. پنځم، ته کولی شې چې په یوه دقیقه کې لا حول ولا قوة الا بالله تر 40 واره زیات ووایې او د هر وار ویل یې د جنت د خزانو څخه یوه خزانه ده. شپږم، ته کولی شې چې په یوه دقیقه کې سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته تر 10 واره زیات ووایې. حال دا چې دا داسې جملې او کلمې دي چې ثواب یې د ډیرو زیاتو تسبیحاتو او اذکارو سره برابر دی. اوم، ته کولی شې چې په یوه دقیقه کې تر 100 واره زیات استغفار ووایې، یعنی استغفر الله، د الله جل جلاله څخه د بخښنې او مغفرت غوښتنه وکړې او ته پوهیږې چې استغفار سبب د بخښنې او جنت د داخلېدو دی. په استغفار سره د انسان قوت او برکت زیاتیږي. په استغفار سره آفتونه او مصیبتونه لرې کیږي. په استغفار سره مشکل کارونه آسانه کیږي. استغفار د باران د اوریدلو سبب ګرځي. استغفار د مال او اولاد د ډیروالي سبب ګرځي. الله عز وجل فرمایي: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. الله عز وجل د نوح علیه السلام پر ژبه راته فرمایي چې نوح علیه السلام ویل: ما خپل قوم ته وویل چې د خپل رب بخښنه وغواړي، بېشکه چې هغه الله ډېر بخښونکی دی، تېر ګناهونه به ټول در معاف کړي او پر تاسې به ډېر اورېدونکی باران راولیږي او کومک به وکړي ستاسې سره په مالو او اولادو، یعنی مالونه او اولادونه به مو در ډېر کړي او تاسې ته به باغونه درکړي او تاسې ته به بهاندې ولې او رودونه درکړي چې دغه ټوله نعمتونه د استغفار په ویلو سره لاسته راځي. او د استغفار په کوچنیو او مختصرو کلماتو کې ښه کلمه دا ده چې سړی ووایي: استغفر الله الذي لا اله الا هو واتوب الیه. ته کولی شې چې په یوه دقیقه کې پر رسول